نو قربانی په څلور قسمه سارو باندې کیږي. څلور قسمه سارو دادی په دې باندې قربانی کیږي. کم پیسو او بیزا مذکر او مؤنث چې پکې کم دي. ګډ او ګډا مذکر او مؤنث چې دي دوه شو کنه. غوا او میخه دا رنګي په دې کې چې کوم مذکر او مؤنث دي. او اوخه دا څلور قسمه سارو شو کنه. ګډا او ګډ یو قسم، بیزا او پیسو دو قسمه، غوا او میخه دریم قسم، او اوخه څلورم قسم. په دې څلور قسمه سارو باندې قرباني کیږي. د دې څلور قسمونو علاوه په بل شي باندې قرباني نه کیږي. مثال په تور چا ځان لغټ بانګي ساتلې د کال بانګي په کور کې ساتلې وي، زه د اختر په ورځ به حلال کم قرباني خو می بوشي، نو په بانګي باندې قرباني نه کیږي. اگر چار څومره غټي ته پکې نه ولي نه دومره غټ بانګي دی ونی خو په بانګي باندې قرباني نه کیږي. دا رنګ چرته وسې د ښکار کړی دا او ته زب کور کې به لګاو ساتم او د اختر په ورځ به حلال کما قرباني می بوشي، نو دا ځنګلي زناور د په باندې قرباني نه کیږي. په دې څلور قسمه سارو باندې قرباني کیږي. یو خبره دیم د دوی عمرونه، اکثر دا مسله خلک نن سبا ډیر تپوسی عمرونه د دوی څومره پکار دي. نو دا اوسه د واړه ساروي چې کم دي ګډا او بیزا د دوی عمر چې یو کال پوره شوی وي او په دویم کال کې داخل شوی وي. بیزا د چې یو کال غره بالکل پوره وي او دویم کال کې داخل شوی وي، په یو کال کې کوئی یو ورځم کم او قرباني پی نه کیږي. دا رنګ د ګډ او ګډي د پاره هم یو کال ضروری دی چې یو کال د پاره. ها په ګډو کې یو خبره شته ده، دا سه ګډ دی یا دا سه ګډه ده چې د بدن نډیر زیات برابر د خصمانه شوی خصاتلې شوی دی، نو کو داغه عمر د کال لکمې بیا پم قرباني کیږي. یعنی د شپږو میاشتو ګډ دی یا د شپږو میاشتو ګډه ده خو خصاتلې شوی دی چې د کال په ګډو کې ته ور پیډ نو پته نه لګي چې د کال دی او کو د کال نه دی. بیا داسې ګډ او ګډه باندې قرباني کیږي اگر چې عمر د یو کال نسوي کمی. خدا خبره صرف په ګډ کې ده، ګوره په ګډو کې ده، په بيزو کې نشته. د بيزي عمر چې د یو کال نه یو ورځم کمی قرباني پی نه کیږي. نو په بيزو کې یو کال شرط، په ګډو کې هم یو کال له خو داسې ګډ پکې چې خصاتل شوی نو داغه عمر د کال نه کمی بیا په باندې قرباني کیږي. په غوا او میخه کې 2 کال شرط ده، 2 کال چې 2 کال پوره شوی وي او په دریم کال کې داخل شوی وي، نو کو د غوا او د میخه د 2 کالو نه یو ورځ هم کمونه قرباني پی نه کیږي. او د اوخ د پاره 15 کال شرط ده. سو کالا 15 کالا چې اوخ د 15 کالو نه یو ورځ هم کمی په دغه اوخ باندې قرباني نه کیږي. د عمرونه دي ښا د بيزو د پاره یو کال، د ګړو د پاره یو کال، خو په ګړو کې دا خبره ده چې داسې ګړي چې خصاتلې شوی نو د کال نه عمر کمی بیا په قرباني کیږي. د غوا او میخو د پاره غوین ساره چوته مونږ وایو دا غي د پاره 2 کال شرط ده او د اوخانو د پاره 15 کال شرط ده چې په دې کې یو ورځ کمی قرباني پی نه کیږي. باقي خلک وی غاخ نه دی کړي، سین دی کړي غاخ. دا مسله یاد وساتئ چې غاخ کول شرط نه دی، عمر شرط دی. چې کو د یو ساروی عمر پوره دی تا پکور کې پخپل ساتل دی او 2 کال عمر شوی دی او غاخ نه دی کړي، نو قرباني پکېږي کنه کیږي؟ قرباني پکېږي. دا غاخ شرط نه، دا غاخ یو علامت دی. د غاخ نه موږ دا معلومو چې د عمر شوی دی. خو یو خبره درته کوم غره د سوداګرو په خله به یقین نه کوي، صحیح ده؟ ازنه چې سوداګر ته و چې 2 کال شوی دی مړه اگر چې غاخین دی کړي، اکثر سوداګر صحیح خبره نه کوي. دا نو ټول نه یادم، خو بعضی پکې خې نور اکثر داسي وي وای د 2 کال شوی دی اسی غاخین دی کړي. نستا د کور ساروي دی، تا ته معلوم دی چې 2 کال شوی غاخین دی کړي، بیا غاخونو ته ضرورت او د سوداګر نه چې اخري نو غاخ ولا ګوره، ځکه دا غاخ څه دی؟ علامت دی. نو دغه عمرونه د سارو دي، په دې عمر په سارو باندې څه کیږي؟ قرباني کیږي.